درنو لیدونکو السلام علیکم. په ننګرهار کې څلور طالبان وژل شوي دي. په ننګرهار ولایت کې سرچینې او رسنۍ وایي چې په دغه ولایت کې څلور طالبان وژل شوي دي. د سرچینې په خبره دوه طالبان په ښار کې د مالیې د راټولولو پر مهال وژل شوي دي. په ننګرهار کې ځایي رسنیو او ځایي سرچینو د چهارشنبې په ورځ ویلي دي چې په دغه ولایت کې څلور تنه طالب جنګیالي وژل شوي دي. یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط د المان خبري اژانس یا ډي پي ته ویلي چې دوه طالب جنګیالي په ښار کې له دکاندارانو څخه د مالیې د ټولولو پر مهال وژل شوي دي. په دې پیښه کې 3 تنه نور ملکیان هم ټپیان شوي دي. د معلوماتو له مخې نامعلومه بریدګرو له سیمې څخه تر تیښتې وړاندې د طالب جنګیالیو پاتې وسلې هم له ځان سره وړي دي. په عین حال کې د ننګرهار په خیبه ولسوالۍ کې د شپې پر مهال د سړک غاړې مین چاودنې بیا د یادې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د مسول موټر په نښه کړی دی. یادې سرچینې ویلي دي چې په دې پیښه کې د طالبانو مسول ټپي شوی خو دوه وسلوال طالبان بیا وژل شوي دي. بل لوري ته بیا په لغمان کې ځایي رسنۍ وایي چې په دې ولایت کې یو دیني عالم وژل شوی دی. تر اوسه پورې د یادو پیښو مسؤلیت کوم شخص یا ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته د افغانستان په شرقي ولایتونو کې بمي چاودنې او وژنې ډېرې شوې دي. طالبان بیا هم د یادو بریدونو او چاودنو په حق لاس نه وایي چې په افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد خپلو عملیاتو ته شدت ورکړی دی. همدانن د چهارشنبې په ورځ د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویل چې د کابل ولایت په مربوطاتو کې داعش یا اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو پر ضد عملیات کړي دي چې په پایله کې د داعش ډلې 4 غړي نیول شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه را سره لیدلی وي. کوم ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.